السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مغفرته. محترم ستنه کړی ده چې لور مې ورکړې ده، اوس دې واده غواړي. زه هم څه به مې دا لور غټه چې اوس وایي د 14 کلو ده، کوچنۍ ده. نو دی وایي دا واده چې په څونه وخت کې وسي. او محترمه چې په سر کې څه وریښتان راغله او دغه د ژامې غاښونه یې ووتل، بیا یې ور واده که. څه یې کوې چې ور واده یې؟ موږ پښتانه خو یو وار ورکوي نه لور، چې بیا ورکړه بیا نو تر هغه وخته نه ودهیي چې ښه په دې کې هم زړه وټکوي، په زوم کې هم زړه وټکوي. محترمه د 9 کالو څخه یې خواته بس دا د دې د واده وخت دی. بی عایشه یې صدیقه رضیالله عنها وایي زه چې ورکړلمه د 7 کلو ولمه، او کومه چې واده کړلمه د 9 کلو وم. نو محدثین وایي په دې حدیث مبارکه کې د دې څخه دلیل دی چې کوچنی یې ودول له 9 کلو څخه بعد په دې کې شرعاً څه مشکل نشته، ځکه پر 9 کاله باندې ښځه د ښځو په مریضي باندې مبتلا کېږي. نو ښځه چې بالغه سوه بس د ژوند ملګری ورته پیدا کوه. حدیث رقم 3199 صفحه 268 مرقات جلد نمبر 6. نو محترمه ښځه چې بالغه سوه باید واده سي، او هلک چې ځوان سو باید واده ورته وکول سي. ښځې مه کښېنوئ. تاسو باور وکئ، یو وخت زه یو ځای ملا ومه، یو نجلۍ وه زما زوی ته ویلي وو، یو کوچني طالب ته ویلي وو چې ته خو مولوي صاحب ته ووایه چې دی تعویض راوکړي چې ما ته خدای مېړه راکړي. مور پلار مې نه ورکوي، او دا غږ نشي کولی چې مور پلار ته یې ووایي. نو یو وخت مور راغلې، ما ورته دا لور دې ورکړه یو ځای. برای مولوي صاحب کوچنۍ دی تر اوسه له. انا مې ورته وویل ما نو په لور نه یې خبر، هغه ما ته پټ حالونه راستې وی دی تعویض راوکړي چې خدای مېړه راکړي. ته وا کوچنۍ ده، هلته خو د دوی زړه نه پر کېږي، د کور کار یې په خرابېږي. نو برای کښېني، ښه یې سر ور سپین کړي، بیا نو پسې ور واده کړي. په دغو شیانو کې محترمینو لور ته مراجعه کوئ. یو چې لور ورکوئ د دې په خوښۍ باندې ځای ورته پیدا کوئ، زوی ته د هغه په خوښۍ ځای ور پیدا کوئ. بیا واده شرعاً یو عذر نه وي، ژر یې سره ودوئ. که رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نکاح چې ده هغه محبوبه ښځه، محبوب خاوند، دا نصف ایمان دی. یو خاوند چې ښځه پر مینا یا پر طبیعت باندې جوړوي، نیم ایمان یې سالم سو، وساتل سو، نیم ایمان یې دی خپله وساتي. او د ښځې چې بیا خاوند پر طبیعت برابر وي، نیم ایمان یې محفوظ سوه، نیم ایمان یې دا خپله وساتي. نو په دې شیانو کې کوشش دا وکړي چې د هغه نجونو سره مشوره وکړي چې اوس څه وخت یې ورکړو، څه وخت یې واده کړو. البته مه ورته وایه پلاره، تا ته به نسي ویلی، په داسې چا ورته ووایه چې د هغه د زړه حال ورته ویلی سي. نو محترمه له 9 کالو وروسته عباره وخت دی، بیا تر 50 کلو پورې. 50 کلو بعد پښتنو کې بیا واده نه دی لیدلی. د هغه را دې خواته سوي دي، داسې ښځې هم سوي دي چې هغه بیا له ډېرې زړوالي څخه اولاد بیا نه کېږي. ملایان دي، ملایان مې لیدلي دي، لوڼې دومره ډېر وخت کښېنوي، ډېر ښې مرکې ورته کېږنې ورکوي. اخر نو باره خو یو لور زړه سي، بیا خلک یې نه غواړي چې هغه ښه خلک وي.
ښه خلک دا معنی چې د ده پر طبیعت جوړ بارانو بیا داسې چاته ورکړم نجلۍ ژوند ور خراب کړم د هغه خوارکي ژوند ورسره خراب شي نجلۍ باز نه پر کښېني جنجالونه یې مشکلات و مشاکل مابینځ ته راوړي نجلۍ چې راغټه سوه باید دستي په نکاح باندې ورکړول شي او د واده مراسم یې باید ژر وي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته